ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو د دې ولایت له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په خاطر 3 ورځنۍ ورزشي سیالۍ پیل کړې. مسؤلین وایي د سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي چې د ټکټونو له لارې ترلاسه شوې پیسې به پر سیلاب ځپلو په شفاف ډول وویشل شي. ننګرهار د بااحساسه ځوانانو په مټ باندې دلته ورزشي پروګرامونه دي. نن به د فوتبال او د والیبال لوبې تقریبا ورسره څنګ کې نمایشات دي نور هم، او په سبا بیا موږ د پهلوانۍ لوبې لرو له سهاره تر ماښامه، او په بل سبا بیا د فری فایټ سیالۍ دي او په منځ کې څنګ کې ورسره نمایشات دي. شفافیت په اړه زه یادونه کوم چې موږ یو شفاف میکانیزم برابر کړی دی. ټکټونه هم دغه کړي. ټکټونه 2 برخې لري. یو ټکټ موږ سره پاتې کېږي، خونده پاتې کېږي، او یو هغه کس چې ټکټ اخلي هغه ته ورکول کېږي. یعنی هیڅ دې کې د بې باورۍ موضوع نشته. واضحه ټکټونه موږ سره پاتې کېږي، نو موږ ولس ته ډاډ ورکوو. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د رضاکاره ځوانانو د دې اقدام ستاینه کوي او د هر ورځ مرستې ډاډ ورکوي. موږ به دلته 3 ورځنۍ لوبې لرو، د والیبال او د فری فایټ او د پهلوانۍ. دې ته به شایقین راځي او له دوی ټکټ 500 تر 500 زرو پورې دا ټکټونه به اخیستل کېږي. دا ټکټونه بیا 3 ورځې وروسته به بیا د سیلاب ځپلو سره د مرستې په موخه باندې وړل کېږي او هلته به په هغه مستحقو خلکو باندې تقسیمېږي. ځوانانو په لاس باندې د ننګرهار سیلاب ځپلو لپاره دلته داسې یو ټیم برابر کړی تر څو چې د ننګرهار ولس راشي د اولمپیک ریاست ته دلته خپلې ټکټې واخلي او دغه ټکټې کومې پیسې چې دغه ځوانان په دې کې اچوي دغه سیلاب ځپلو ته رسېږي. موږ په دغه رقم ځوانانو په دغه رقم رئیسانو موږ ویاړو ورباندې، فخر کوو ورباندې. د وروستیو معلوماتو له مخې ننګرهار کې له تېر یوې میاشتې راهیسې سیلابونو څه باندې 2904 کورنۍ زیانمنې کړي چې 14 تنه یې مړه او 10 تنه یې ژوبل کړي، او دغه راز یې 15950 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده چې زیانمن خلک سختې مرستې ته اړتیا لري.